د امرالله صالح تازه پریکړې کابل کې د مشهورو غلو عکسونه ولې ځوړند شول؟ سلام ستړي مشئ. کابل ښار کې د پولیسو له لوري د مجرمینو د عکسونو زړولو لړۍ پیل شوې. یو شمېر عکسونه چې د پولیسو له لوري وځړول شول پکې د مجرم عکس، نوم، د پلار نوم او د جرم یادونه شوې او له ښاریانو غوښتل شوي چې د مجرمینو په نیولو کې له پولیسو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیتي چارې له څو ورځو راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړي مرستیال امرالله صالح له لوري پر غاړه اخیستل شوې او صالح پریکړه کړې چې د مجرمینو د نیولو لپاره د هغوی عکسونه د کابل ښار په څلور لارو او سړکونو کې راځړېږي. امرالله صالح ویلي وو په دې توګه به په یادو مجرمینو ساحه تنګه شي چې یا به اصلاح او یا به ونیول شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال امرالله صالح وروسته له هغې د کابل امنیتي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخیست چې په کابل ښار کې غلاوې، هدفي او وسله والې وژنې او جنایي پیښو د ثبت شمېر اوج ته رسېدلی. دغه راز امرالله صالح یو شمېر نورې پریکړې هم کړې چې یو څو یې په دې ډول دي: بې سنده موټرونو ته 2 میاشتې وخت ورکړل شوی چې مالیه ورکړي او موټر یې قانوني کړي. سوالګري به اجازه ونه لري چې د سړک په منځ کې ودرېږي او هغه لوړ پوړیزې ودانۍ چې رسمي د کار جواز نه لري او جوړیږي ویجاړې به شي. دغه راز امر یې کړی چې د کابل ښاروالی دې د هغه ټولو لوړ پوړیزو ودانیو نوملړ شریع کړي چې پر خپل سر جوړې شوې. دغه راز هر سهار 6 بجې به د هرې امنیتي حوزې راپور اخیستل کیږي. په هر حال وبه کتل شي چې د امرالله صالح دغه پریکړې او امرونه څومره عملي بڼه نیسي او وضعیت کې څومره تغییر راوستلی شي. په هر حال تاسو د دغه پریکړو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.